سمپل به دا فوټوشاپ ته راشئ. دا فوټوشاپ ته چې راغلی غواړم دغه تصویر باندې ایډیټ وکړم، دا پاسپورټ سایز ته برابر کړم. نو دا به لومړی دغه شاته بیکګراونډ یې باید ختم شي. دې لپاره دغه سلیکشن اخلم، سلیکشن ټول ته راځم او دې کې کویک سلیکشن ټول اخلم. دا به داسې سلیکشن ټول واخلی. سلیکشن چې برابر شو دلته به ګورئ چې کوم ساحه پکې غلطه نه لکه دا غوږ به هم داسې برابر کړئ او ټول به منظم وګورئ. نو دا هم چې وکړ، دې نه وروسته به په کیبورډ کې کنټرول ډیلیټ بټن ووهئ تر څو هغه شاته بیکګراونډ یې ختم شي. او بیکګراونډ یې تور دی، زه غواړم چې دغه شاته بیکګراونډ یې سپین شي. دلته به سپین انتخاب کړئ، اوس به کنټرول ډي بټن ووهئ. دا هم صحیح سپین نه دی، دلته به برابر کړم سپین شي او کنټرول ډي. اوس کنټرول ډي بټن ووهئ تر څو دغه ډي سلیکشن یا سلیکشن ختم شي. ویو بټن ووهئ د کیبورډ څخه د موو ټول لپاره. دا کار هم چې وکړه، د دې څخه وروسته پاسپورټ سایز ته باید برابر کړو. پاسپورټ سایز چې دی دلته راځم نیو ته او نیو کې یو صفحه اخلم. دلته راځم، دلته ورته لیکم فار ایگزامپل پاسپورټ سایز. دا هم چې ولیکل دلته باید سانتي متر انتخاب کړئ او وی ته باید 3 وي او هی ته باید چې 4 وي او ریزولوشن یې 300 وي او کریټ باندې کلیک وکړه. دا چې دی پاسپورټ سایز دی. پاسپورټ سایز 3x4 کې دی. هماغه تصویر چې دی ایډیټ کړی دا به راوړي دلته، دا به داسې راوړي. کنټرول منفي بټن به ووهئ تر څو شاته لاړ شي او کنټرول ټي د ټرانسفرم لپاره ووهئ کیبورډ کې او شفت لیفت کلیک ووهئ تر څو دا منظم ګډ وډ نشي، منظم غټ کوچنی شي. داسې به یې برابر کړئ دې صفحې ته. کله هم برابر کړه کنټرول جمع علامه ووهئ تر څو را مخکې شي. دا هم چې وکړ نو دې نه وروسته به دا به کنټرول ا کړئ، سلیکټ آل به کړئ او سی کیبورډ کې به سی بټن ووهئ د کراپ لپاره. انټر بټن به ووهئ تر څو چې اضافه کراپ تر لرې شي او وی د موو ټول لپاره. اوس غواړو چې دې له یو سټروک ورکړو. سټروک لپاره همداسې ایډیټ ته راشه او ایډیټ کې سټروک ته راشه او سټروک کې هم دغه شپږ براسې دی. اوکې، دومره کار هم چې وکړه. اوس غواړي چې یو 4 تصویران یو کس درته ووایي چې 4 تصویران مې پکار دي، غواړم چې دا راته پرنټ کړي. نو دې لپاره بس دا دې برابر کړ. اوس راشه دلته یو A4 صفحه واخله، کومه صفحه کې چې غواړې پرنټ کړم هغه واخله. زه A4 اخلم او کریټ باندې کلیک کړه. اوس فار ایگزامپل ته راوړه، څومره تصویران چې غواړې پرنټ کړه دغسې ورته برابر کړه. آلټ او لیفټ کلیک ونیسته تر څو یو کاپي واخیستل شي. همدارنګه آلټ لیفټ کلیک او آلټ لیفټ کلیک. فاصله به یو رقم ورکړئ ټولو ته. همدارنګه دلته یو بل فار ایگزامپل غواړي آلټ لیفټ کلیک. څومره کاپیانې چې غوښتې هماغومره کاپیان مې ترباسي. همداسې د کار د اسانتیا لپاره ټول دغسې انتخاب کړه او آلټ کلیک. څومره تصویران چې غواړئ دغسې کاپي کولی شي. نو دا د پاسپورټ سایز تصویر و. اوس که چیرې یو کس درته ووایي چې ما په نیکټای کې هم پکار دی، نو نیکټای هم سمپل دی، ساده دی او غواړي چې دغه تصویر په نیکټای کې راشي. نو همداسې دلته راشه سلیکشن ته، کویک سلیکشن ټول واخله او دغه هیډ انتخاب کړه. صرف داسې دی چې انتخاب کړه، موو ټول واخله یا په کیبورډ کې وی بټن ووهه او دا داسې انتخاب کړه. دلته راوړه کوم ځای کې ده چې دا جیکټ دی یا کورتی ده، نیکټای ده، دا بلته راوړئ. دا د چې راوړ دا باید ښکته شي داسې. دې لپاره چې دا بیکګراونډ تر ختم کړي، دې لپاره به ای بټن کیبورډ کې ووهئ. ای بټن دی چې ووهل هغه بیکګراونډ یې ختم شو. هم چې ختم که دلته به راشئ، همدغه هیډ انتخاب کړه، کنټرول ټي د ټرانسفرم لپاره او داسې انتخاب کړه، منظم یې برابر کړه دې نیکټای ته. دې ته هم باید پام وي چې
ښه منظم یې برابر کړئ داسې تر څو منظم ښکاره شي. دا به داسې کنټرول جمع تر څو رانږدې شي او انتخاب یې کړئ داسې دواړه خواوې به یې ګورئ تر څو سیم منظم برابر شي. ښه کنټرول جمع داسې نږدې کړه. ښه دا کار هم چې وکړه همدا به انتخاب کړئ او مرج ویزیبل به کړئ تر څو یو ځای شي. دلته راشه دغه سلیکشن واخله او داسې به انتخاب کړئ ټول او سی بټن به ووهئ د کراپ لپاره او وی. دا غواړي چې همغسې پاسپورټ سایز ته وایسي هملته پاسپورټ سایز ته راوړه او پخوانی تصویر هن هایټ کړه او کنټرول ټي ټرانسفرم کنټرول منفي تر څو ښکاره شي دا به انتخاب کړئ او کنټرول ټي دې صفحې ته به داسې برابر کړئ او کنټرول جمع تر څو رانږدې شي. دا هم چې برابر که کنټرول ا د سلیکټ آل لپاره او سی د کراپ لپاره وی د موو لپاره. دا هم چې وکړ دې لپاره به سټروک ته راشئ کوم سټروک ورکوئ. فار ایگزامپل د غواړم شپږ په اندازه سټروک ورکړم دې نه سوري هغه بیکګراوند به انتخاب کړئ. بیکګراوند دې چې انتخاب کړل د به راشئ ایډیټ ته او ایډیټ کې به سټروک واخلئ. سټروک به فار ایگزامپل شپږ په اندازه. دا هم چې برابر که دا به مرج کړئ مرج ویزیبل به کړئ تر څو یو ځای شي او موو ټول به واخلئ یا موو به کړئ دې ځای نه همدلته صفحې ته به یې راوړئ. غواړئ څومره پرنټ کړئ پرنټ کولی شئ. نو دا د پاسپورټ سایز د جوړولو طریقه وه. که چیرې غواړئ د کمپیوټر نور ټیکنیکس یا تخنیکونه زده کړئ نو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. تھینک یو سو مچ.